أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة المائدة ومسيپارا سلور نویم آیت 94 نمبر آیت او بدی آیتونو کی د تحریمات الہیه ذکر کیږي، یعنی هغه محرمات او حرام سيزونه چې هغه په بعضی حالاتو کې حراميږي، په عام حالاتو کې هغه حلال دي، لکه حالت د احرام کې ښکار کول دا الله بن کړی دي، ښکار بن کوي. د حرم په حدود کې د احرام په حالت کې ښکار کول دا بندي، او کو بنده په حالت د احرام کې نه دی او د حرم په حدود کې دن نه دی نو هم ښکار په بند دی، او بهر د حرم د حدود نه بهر چې د ښکار کوي نو د وچ ښکار په الله تعالی بن کړی دی. د چا تخکار په ګوته کولم نشي چې دغه د ښکار د ښکار وکا اشاره و ته نشي کوله، البته که اهلی حیوان دی نو هغه ذبح کولی شي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان امروړی دی لیبلونکم الله خامخا ابتلا او امتحان کې الله پتا سی باندې بشین پس شي سرا من الصید د ښکارنا تنالو ایدیکم چې رسیږي غي تلاسونه استاسي ورماحکم او نزه او غش استاسي ليعلم الله من يخافه بالغیب د دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی من هغه چاله را يخافو شيريږي د الله تعالی نه بالغیب په غیب سره په پټه باندې د الله نه یریږي او خوف کوي. د حرم خو حدود معلوم دي هر طرف ته، او بس دا چې هر طرف نه بندر راځي کنه نو لیکلی آغاز حدود حرم او ابتداء حدود الحرم دا ارزه کې بورډونه لګیدلي که شمال نه راځي که د جنوب نه راځي که د مشرق نه مغرب نه هر طرف نه کیلومترو حساب هم ته اندازه نشته چې څومره دی، او دا معلومول ګرام هم دي هر طرف ته، ځکه یو ځای کې یو شان دی بل ځای کې بل شان دی. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی من هغه چا لره یخافو چې یریږي د الله نه بالغیب په شیشه او د خلکو نه پټ پناه. د خلکو مخکې خو هر سړی متقی او پرهیزګار دی، خو کمال تقوا هغه ده چې هغه بالغیب وي. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك نو چاچی زیته او که بعد ذلك پس د دینا فله عذاب علیم نو د پر عذاب دردناک دی.
یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے کسانو چې ایمان امروړی، لا تقتلوا الصید موجنی و مقتلوی تاسی الصید اخکار لرا، وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسې په حالت د احرام کې، په داسې حال کې چې تاسې محرمانی. ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. دې زنانو ته مې درخواست دی چې خبرې مه کوئ، غلي کښېنئ درس ته. یا ایها الذین ومن قتله منکم، او چا چې مړ که ښکار لره، ښکار یې قتل که، منکم ستاسې نه، متعمدا په قصد سره. البته که خطا کې ته مړ شو، ګناه پې نشته دی، خو کفاره به بیا هم ورکوي. او بیا د عامو فقهاو رایه ده چې دلته مثلیت کی یعنی فجزاء مثل ما قتل من النعم، د مثل نه مراد مثل سوری دی، یعنی هغه شان څاروی به ګوري، هغه شان حیوان به ګوري. او امام ابو حنیفه رحمه الله وی د مثلیت نه مراد مثلیت معنوي دی، یعنی که دا هغه چیز بیا پیدا کیږي یا بن پیدا کیږي، بس د هغې قیمت دی ادا کی. ومن قتله منکم متعمدا، چا چې مړ که هو د ښکار لره، منکم ستاسې نه، متعمدا په قصد او ارادې سره، نو فجزاء لازمه ده په ده باندې بدله، مثل ما قتل من النعم، په شان د هغه قتله چې د قتل کړی دی، من النعم د څاروو نه. کم حیوان یې وژلی دی نو د هغې په مثل حیوان به دی ورکوي. او مثلیت څوک به خوري، نو هغه د حرم چې کوم فقیران دي، غریبانان دي، هغې باندې به تقسیمیږي. امام طاووس وی رحمه الله وی لیس علی الخاطئ جزاء، چا نه چې قتل خطا وشي، یعنی ښکار په خطا سره مړ کي دی او څاروی مړ کي، نو په ده باندې څه جزا نشته دی. لیکن حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی وی هذا المذهب غریب، دا ناشنا خبره ده. والذي علیه الجمهور، کومه چې د جمهور علماء رایه ده، نو هغه دا ده چې ان العامد والناس سواء فی وجوب الجزاء علیه. که څوک په ير باندې تی ښکار وشو، یعنی په خطا تی حیوان ولګېد او مړ شو، او یا قصدن وکړو، جزا په دوړو لازمه ده. خو فرق صرف دومره دا دی چې قصدن یې وکړو نو ګناه یې وکړه، خطا یې وکړو نو ګناه پې نشته. فجزاء مثل ما قتل من النعم، لازم ده په ده باندې بدله، مثل ما پشان د هغه قتله چې د قتل کړی دی، من النعم د څاروو نه، یحکم به ذو عدل منکم. هلکه دا به څوک معلوموي، بس هلته څوک وګوره چې په دې باندې پوهېږي چې دې قسمه څاروی دا په څو روپۍ میلاویږي. یحکم به، فیصله به کوي په دې بدله باندې، ذو عدل منکم، دو خاوندان د انصاف ستاسې نه، هدین هدیه به دا بالغ الکعبه، رسیدونکې کعبې ته، د کعبې یعنی د حرم چې کوم غریبانان خلک دی هغه به خوري. او کفارة، یا به کفاره، طعام مساکین، خوراک د مسکینانو د غریبانانو. د هغې طریقه به صحیح طریقه به دی چې د حیوان قیمت به ولګولی شي، او بیا به په هغې باندې طعام واغستلی شي او هلته په غریبانانو باندې تقسیم کړی شي. طعام مساکین، خوراک د غریبانانو. او عدل ذلک صیاما، یا برابر د دې صیامن روجی. او عدل ذلک صیاما، یا برابر د دې صیامن روجی دی، یعنی روجی به نیسي. دا به څنګه نیسي؟ یعنی د هر نیم ساعت په مقابله کې به دی، لکه مثلا یو حیوان یې مړ کو او حیوان ورته نه میلاویږي، نو دی به کفاره ورکوي. کفاره به څنګه؟ مثلا 10,000 روپۍ د هغې قیمت دی، نو دې حساب به ولګوي چې په دې باندې مثلا 100 ساعه غنم پکېږي، او د هغې اندازه به ولګوي، او د هر نیم ساعت په مقابله کې به یو روجه ونیسي بیا، او نیم ساعت تقریبا کیلو وي. نو که داسې حیوان یې مړ کړه چې هغه 10 کیلو، نو څو روجې به لازمې شوې؟ 20. د هر نیم ساعت په مقابله کې به دی څه کوي؟ روجې به نیسي. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره، او عدل ذلك صياما، او یا برابر د دې صیامن روجی دی په ده باندې، لیذوق وبال امره، دې دپاره چې وسکي وبال امره، سزا د کار خپل.
عفا الله عما سلف معافی کړی د الله تعالی عما دا غنا سلف چې مخکې شوي دي مخکې څه شوي دي هغه تیر شوي دي او اوس به ګورې نن نفس به خیال ساتئ ومن عاد فینتقم الله منه او څوک چې راوګرځېد حلال ګڼلو د ښکار ته فینتقم الله منه نو بدله به واخلي الله تعالی د دنه والله عزیز ذو انتقام الله زورور ذات دی او ذو انتقام خاوند بدله اخستو دی أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة استثناء بیانی أحل لكم صيد البحر حلال کړی شوی دی ستاسې دپاره صید البحر اخکار کول د دریاب بحر یعنی ذکر د بحر دی خو مراد عموم دی چې اوبینو بس د اوبو ښکار ته مراد دی صید البحر اخکار د دریاب یعنی د اوبو وطعامه خوراک داغي متاع لكم دا نفو پیدا دستاسی دا پارا ولی سیارتی او دا مسافر و قافلی والو دا پارا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما وحرم علیکم وحرم کرشوی دی پتاسی بانی صید البر اخکار کول دا وچی ما دمتم حرما ترسو پوری چی یی تاسی پا حالت دا احرام کی واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ الذی غزاتنا الیہ تحشرون چاگتب جمع کڑی شی تاسی جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد دا هر چا دا محبوب یو کوری چالتا بندو ورزی و مین ماتی نو کعبه د الله رب العالمین دقه شانو کې الله کور دی چې د الله بندگان التمین ماتي او خپل زړه له تسلی ورکي نو جعل الله الكعبة البيت الحرام مقرر کړی دی الله تعالی جوړ کړی دی الله تعالی البيت الحرام کور عزت من چغی ته مسجد حرام ویل کیږي د الله کور په کې آباد دی قیاما للناس سبب د قائم والد خلقو سبب د قائم والد خلقو سبب د پاتې کېدو د خلقو په دې دنیا چې د خلک آباد دي کنه نو دا د کعبه د مخابات دي چې کله کعبه ورانه شو کنه نو الله به د دنیا ته صبر نه کوي دنیا به بل طرف پر تیار سب ختمي بیا جعل الله الكعبة البيت الحرام مقرر کړی دی الله تعالی البیت الحرام کور عزت من قیاما للناس سبب د قائم والی د خلقو امام عطاوی ویلو ترکوها عاما واحدا لاهلكوا که خلقو یو کالم حج پر خود است به هلاک او تباشی د خلق دا خپل د خلق دعاګانې واړي الله ته فریادونه کوي زارۍ کوي د الله د کور تعظیم کوي د غینه طواف کوي الله تعالی ته سجدي لګي دا خلقو باندې د دنیا آباد د خلقو والشهر الحرام والهدي والقلائد او میاشت عزت مند والهدي او د قربانی ساروی والقلائد او اغا امیلون ولا ساروی ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ذلك د پار لتعلموا چی یقین راشي تاسو او پوه شي تاسو چې ان الله چې بشک الله تعالی يعلم پوي ما پس باندې په سماوات چې په اسمانونو په زمکه کې دي ته ویل کی العلم بعلم الله شغید الدهیانم ویل کی مراقبه او احسان متویل کی تصوف په اصطلاح کې د الله په علم باندې علم راوستل چې الله څومره لوی عالم دی او د څومره لوی علم خاوند دی وان الله بكل شيء عليم وبشك الله تعالی وان الله يقينا الله تعالی بكل شيء عليم په هر یو شی باندې په هده اعلموا ان الله شديد العقاب پوه شي چې بشک الله تعالی سخت عذاب ورکول ولده وان الله غفور رحيم ويقينا الله تعالی بخون کې او مهربان دی ما على الرسول الا البلاغ نشت پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر رسول دی الله د دین دب د الله دین او پیغامات خلکو ته رسي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله تعالی پويږي په سبانه چې تاسو ښکارا کوي او ما تكتمون او په چې تاسو پټ کوي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون
قل و تو فرمایا د الله پیغمبر لا یستوی الخبیث ندی برابر پلیت و طیب او فاک ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که په تعجب کیا چیتا لرا کثرت الخبیث ډیرواله د ناپاکو. آیت خو علماوی عام ده لا یستوی الخبیث ندی برابر الخبیث پلیت و طیب او فاک، یعنی ډیر صدقې چې پاره کې اخلاص نشته ده، اخلاص بګ نشته د ریا د پاره کې، د دین هغه لګه صدقه خده چې هغه کې اخلاص پکې وي. ډیر توافونه کې خود ریا د پاره کې دا غي نه یو تواب خده چې هغه په اخلاص باندې، یعنی لګو کا خود الله د پاره وکا په توجه باندې وکا. لګ ملګری چې هغه اسی کدوانی هغه یو ملګری ته خده چې هغه مخلص دی او ایماندار دی او د تقوا او د نیکی په کارونو کې ستاسو سره مرسته او تعاون کوي. ډیر مال چې هغه حرام دی دین هغه لګ مال خده چې هغه حلال دی. ډیر عمل چې هغه به اخلاص دی د ریا د پاره دی، لګ عمل ته خده چې بنده همیشه کوي او په اخلاص باندې کوي. قل لا يستوي الخبيث والطيب تو فرمایا الله پیغمبره لا يستوي الخبيث ندی برابر الخبيث پلیت والطيب پاک ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر چې تعجب کې واچي تعالی را کثرت الخبيث ډیرواله د ناپاکو د پلیتو. ډیر شاګردان چې اس نهستی یو شاګرد ته خده چې په توجه باندې نهستی یو خبره اوري فاتقوا الله نو ویریږئ د الله تعالی نه یا اولی الالباب خوندانو د خالص عقلونو لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. دې آیت د شأن نزول په باره کې علماء لیکلي دي. چې اقرا ابن حابس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، هغه تپوس کړو نبی علیہ السلام منبر ته وخته، یعنی تپوس کړو نبی علیہ السلام فرمایل چې پتا سي باندې الله حج فرض کړی دی. نو هغه وی چې فی کل عام مره په کال کې به یو ځل حج کو. نبی علیہ السلام جواب ورنک، بیا یې تپوسو کو، بیا نبی علیہ السلام جواب ورنک. نو په دریم ځل باندې قهر شو، غوسه شو، ویل کما ویلی وی چې په هر کال کې به ډیر کوي او په هر کال کې د باندې فرض دی نو لو وجبت په هر کال کې به باندې واجب شوی. یعنی مطلب دا دی چې بې ځایه تپوسونه مه کوئ. بیا نبی علیہ السلام له غوسه ورله او منبر ته وخوته، ویل زه ډېره قهر ویل څه تپوس کوئ وکئ شاباسې. نو ځینې صحابه خو پوه شو، خو ځینې داسې وو چې هغه نه پوه شوي، بیا هم یو کس پکې پاڅېده ویل د الله پیغمبره این ابي زما پلار چرته دی؟ من ابي زما پلار څوک دی؟ نبی علیہ السلام ویل ابوک حذافه، ستا پلار حذافه دی. بیا ویل این ابي زما پلار چرته دی؟ یعنی پلار یې مړو. نو هغه ویل ابوک په النار، پلار دې په اور کې دی. نو ډېر زیات خفه شو، داسې روان شو. نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې دا خو ډېر زیات غمجن شو د پلار په باره کې. اواز یې ورته وکړ داسې ویل راشه، ویل ان ابي و اباک فی النار، زما پلار او ستا پلار دواړه په اور کې دي. اگر چې دې حدیث کې علما وایي چې نبی علیہ السلام مثل کې غلط تسلی ورکوله چې لکه څوک د شرک په حالت کې دنیا نه تللی دي نو که هر څوک دی بس هغه په اور کې دي. او بیا علما توجیه کوي چې دلته ابي چې نبی علیہ السلام خپل پلار یاد کړی دی، اب نه مراد عم دی، یعنی ترته مراد دی، خپل پلار نه دی یاد کړی. نو داسې سوالاتو باره کې الله وایي چې د کوم سوال ضرورت نه نو هغه سوال مه کوئ. بې پیدې سوالونه مه کوئ چې پیدې نه وي. لکه اوس مثلا یو سړی تپوس دا کوي چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی، دا به څه خوري؟ نو لکه دې سوال اوس څه پیدا ده؟ څه شرعي څه پیدا په مرتب کېږي چې ته وایې چې عیسی علیه السلام په اسمان کې څه خوري؟ زما استانه به ښه خوري، کار څه خوري خو زما استانه به ښه خوري.
دې سوال د ضرورت سره اکثر دا قسمه سوالات د سکول په دې پیپرو کې مرাজি دا پزول سوالات نه دي چې دا غي نه سره دنیا کې څه پیدا یو نه په آخرت کې څه پیدا وي الګ چرته یو مسله او تولی کا د شرعي مسلې ته پوښتنه وکا چرته دینی معلومات باره کې د سوال ولیکا دا چې دین پس مسخري کوي ظالمان او کله دا خبره کوي چې ابراهيم عليه السلام چې کوم ګډ ذبح کړو کنه دا غوخه چا خوړلې و نو لکه دا سوال کې تا ته جواب ملاوي شي نو څه پیدا به ملاوي شي دي څه پیدا ده عجیب غونډه خبره ده نو مفسرین لیکلي تاریخن او هغه ګډ چون او حیوانات خوړلې و چې کوم درندګانو بس هغه خوړلې و نو چې کوم خبرو د جواب معلومولو کې څه پیدا نه نو دغه ته پوسړو پکار نه دی د اصحاب کهف د سپي مبارک خلک ته پوس کوي چې اصحاب کهف په جنت ته ځي او جهنم ته وځي نو په دې سکه جنت ته وځي او جهنم ته وځي یعنی مطلب دا دی چې د سوالات مکه وایي چې دغه جواب ته پته ولګي نه بیا بخپه یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان امروړې لا تسالوا عن اشیاء سوال مکوئ تاسو دا سوسیزونو په باره کې ان تبدلکم کو شریخ کار شتا ستا معلوم شتا ستا جواب دغه سوالونو نتسوکم خپب کی تاسو لرا وان تسالوا عنها حين ينزل القران او کو چری تاسو تپوسو کوي د پیدا مندو سيزونو حين ينزل القران دا هغه سيزونو په باره کې چې پیدا مندي حين ينزل القران کله چې نازل اول شي قران نو تبدلکم خکار بکړی شي تاسو ته جواب دغي یعنی مطلب دا چې تاسو چې پیدا مند تپوسو کوي چې کې څه پیدا یې کنه د جواب معلومولو کې څه پیدا نو پیغمبر شته دی او تاسو له جواب درکې خود الله استاد دی پیغمبر دی الله پیغامات تاسو ته رسي نو کو دا غنه تپوسو کوي یعنی مراد د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند کداغه په ژوند باندې داغه تاسو د ضروری ته پوسو کوي او د اهم خبرې ته پوسته وکي یو مسلې ته پوسته وکي نو جواب به ته ملاو شي تبدلکم ابدل جواب درکې زګه ته خدای الله وحي راځي وان تسالوا عنها او کوچري ته پوسو کوي تاسو عنها دغه پیدمنو سيزونو په باره کې حين ينزل القران کله چې نازل ولې شي قران نو تبدلکم خکارا بشي تاسو ته جواب داغي عف الله عنها ما فکر د الله تعالی تاسو ته عنها دغنا یعنی مطلب دا دی چې الله د کوم سيزونو نه چپ پاتې شوی دی نه دی بیان کړي هغه مراد دی او یاد ده چې تاسو چې دا کم ته پوسونه کړی دا خو الله معاف کړی دي کم عبس ته پوسونه چې کړیو خو پاینده کې سوچ کوی ګوره دا ته پوسونه مکوي عف الله عنها ما فکر د الله تعالی دغنا والله غفور حلیم والله تعالی بخون کې او صبرناک ذات ده قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې مو صحابي ته ویلو دا اقرا ابن حابس رضی الله عنه تا ولذروني ما ترکتکم چې ز خبره په جیبانه پریدم نو بس تاسو په غزه باندې پریدای فانما هلك من كان قبلكم بكثرة اسئلتهم تاسو نو مخکنی قومونو الله په دې تبا کړو چې ډیر ته پوښتنه به د خپل پیغمبرانو نه کول واختلافهم على انبيائهم او دې چې تبا کړو چې په انبيو کې اختلاف کړو نو دا آیت نازل شو قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يقينا قد سألها يقينا دغسي تبوسنا کړیو قوم یو قوم من قبلكم مخکستاسنا سمودیان ته علماء مراد دي دا قسمه تبوسنا وکول یا لکه يهوديانو د مایدی تپوسه کړه ورستو براش قد سالها یقینا دغه شانت پوسونه کړیو قوم یو قوم من قبلكم مخکستاسنا ثم اصبحوا بها كافرين بیا وګرځید او ګرځیدلی وغي بها په سبب دغه سوالاتو باندې کافرین کفر کوونکی ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون بدی آیتونو کې رد په تحریمات العباد باندې بندگانو چې د ځان نکم سيزونه په ځان باندې حرام کړی دي
یو د مکه مشرکانو سلور قسمه ساروی هغه د خپل خدایانو د باباګانو بوتانو په نوم باندې نظر کړیو یو ته بحیره ویلا بحیره به هغه اوخوا چې داغي په به د بابا په نوم باندې نظر کړه د بوت په نوم باندې به نظر کړه او داغي غوږ به وسیره د علامه د پاره چې دا بسوک را لوشینه دی په بسوک استعمالای نه هغه به د بوت په نوم باندې نظر کړو نو بوت خو په نه خوري نو الته چې کوم منجوران پراتو نو بس هغه به د پیس کله نو یو دغه بحیره وا نو چې وګ به ول وسیرن دغه په ځان باندې حرام کړو او دا به آزاد ګرځیدا کړه چا پټیله به وراله او کله چا شپول ته بدن نشو اس په بندي به نه و بده باندې ځکه چې بابا بنوم به نظر شوی و او دوی مصائبه وا صائبه هغه سروي او چې هغه به د الله په نوم باندې آزاد دغه په نوم باندې د بت په نوم باندې به آزاد پرې خودل شو او دا به د سوا اگر چې د باره کې مختلف تفسیرونه راغلي دي خدا به د بت په نوم باندې پرې خودل شي او صائبه او په دې باندې به اس په بندینه وا چې چا فصل ته به خلور واچو ولا چا بو د سن شویلې وسیله هغه اوخوا د کمی اوخي بچ لس بچی راوړل هغه به د غیر الله په نوم باندې آزاد کړه ویل به ولدا د بابا په نوم باندې د بسوک سنو وای لس بچی راوړي حام هغه نه روخو چې دغه نه به لس اوخي بلار به شوي نو هغه به بیا داسې کو چې پرې به خود آزاد ولدا د بابا په نوم باندې دی دغه وخه به نه خړله نو دا هغه تحریمات چې دی د ځان نه کړیو الله وی دا باندې دي حرام کړی دي د ځان نه مقرر کړی دي نو حرام هغه دي چې الله حرام کی بندگان به د ځان نه سيزونه نه حرامي به ځان باندې ما جعل الله ندي مقرر کړی الله تعالی من بحیره هغه بحیره ساروي بحیره چې وګي کټ کړی شوی وګي سیرلې شوی ولا سامن ولا صائبه او نو آزاد شوی آزاد شوی ساروي ولا وسیلتن او ناغ په وست کړه شوی ساروي ولا حامن او ناغ بچ شاوالا چې شای بچ ساتل شوی دا نه روخ ده او غیر دغه سي آزاد کړي ولکن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لیکن هغه سان چې کفر کړي دي يفترون د تړي په الله تعالی باندې الكذب درو او اکثرهم لا يعقلون او زیاد د دین لا يعقلون نه پويږي د غری کړي دی مولا جیون رحمه الله تعالی لوی عالم دی صاحب د نور الانوار اغلی کلی دی چیرې د غیر الله په نوم چې کوم نظر و نیاز شوی او باغی باندې بسم الله ویل نو په دې باندې د حلالي نو سره د لوی علم نه خطا شوی دی په دې مسله کې د څه دی خطا شوی دی حق ته نه رسیدلې او لوی عالم هم خطا کې دی شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده د اجتهاد مرتبه ته ورسی کنه نو المجتهد یخطئ و یصيب د اجتهاد د دومره لوی مرتبه ده چې وس بعض علماء لیکلي وي اجتهاد دروازه بند شوې ده مجتهدین به نور ناراضي دومره لوی مرتبه ده نو چې سړی د اجتهاد درجه ته ورسی نو دنم دا امکان شته چې د خطا شي ځکه چې د پیغمبر نه دی ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لیکن کسان یفترون چې جوړیو تړي په الله باندې درو واکثرهم لا يعقلون یفترون على الله الكذب تړيو جوړي په الله باندې دروغ د ځان نه د سيزونه حرام کړی دي واکثرهم لا يعقلون زیاد د دین نه پويږي او عقل نه لري عقل نه کار نه لري وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا او کله چې ویل شي دی او راشي إلى ما غسط أنزل الله شر لګری دی الله تعالی وإلى الرسول او راشي تابعداري د پیغمبر تداغو منی نو قالوا وإذا حسبنا کافی دی زمونږ د پاره ما غس وجدنا عليه آباءنا چې مونږ دی باغي باندې مونږه آباءنا پلاران خپل اولو کان آباؤهم الله اگر کو پلاران او نکونه د دی ولا يعلمون شيئا چې نه پوهیدل په هیڅ شی باندې ولا يعقلوا ولا يهتدون او نو لار مندون کی په سم لارم نو
لا يعقلون ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. د دې آیت د دعوت سره څه منافات نشته دی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ظاهر مطلب دا دی چې ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان امروړي علیکم انفسکم، لازم دی پتا سي باندې انفسکم بچاو د نفسونو خپلو د ځانونو خپلو، لا یضرکم ضرر نه رسي تاسو ته من او سوک زلا چې گمراه شوه دی. اذا اهتديتم کله چې تاسو په هدایت باندې الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نو ظاهر کې خو مطلب دا دی چې د ځان فکر وکاو مړه په چا باندې سکے که څوک جهنم ته ځي او کوئی جنت ته ځي، نو ظاهر مطلب خو دا دی. نو بعضې خلکو دا مطلب واغست. ابو بکر رضی الله عنه چې خبره واورید نو ویل نه دی مطلب دا نه دی. ګوره د دې مطلب ویل دا دی والله ما انزل الله في كتابه اشد منها. ویلی چې د الله په ذات مې د قسمی چې دې نه ګوره سخت آیت نشته دی زمونږ دپاره. او د دې مطلب دا دی چې تاسې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. تاسې به خامخا د نیکۍ طرف ته خلک رابلئ او د ګناه نه به خلک بندوئ، او که نه کوئ که نه نو الله به د باندې ذلت مسلط کی، عذاب به د باندې الله تعالی راولي. نو مطلب بیا څه دی؟ وی مطلب دا سے جوڑیږي چې یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی دی علیکم انفسکم، لازم دی پتا سے باندې انفسکم بچاو د ځانونو خپلو، ځانونه بچ کړئ. نو اول خپل ځان دی کنه، او دویم لا یضرکم من ضل، ضرر نه رسي تاسو ته من هغه څوک ضل چې گمراه شوی او گمراه شوی من آبائکم د پلارانو ستاسو نه. دا به سره مقدر رو باسي ستاسو پلار نیکه که هغه گمراه او په شرک باندې کفر یې کړی او هغه د دنیا نه تللی دي، د هغې په عمل باندې متن نه نیولی کېږي، د ځان غم وکړه، هغې خو تللی دي الله له. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. او خو تللی دي ستاسو نه به الله د خپل عمل تپوس کوي، د هغه په ګمراهۍ باندې الله تا نه نیسي، د هغه په شرک او کفر باندې الله تعالی تا نه نیسي. حذیفه رضی الله عنه وی سعید بن المسیب و اذا اهتدیتم، مطلب دا دی چې اذا اهتدیتم کله چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، د دعوت کار کوئ، د پلار او د نیکه کفر او شرک تاسو نقصان نه درکوي. لا یضرکم ضرر نه درکوي تاسو ته من او څوک ضل چې گمراه شوی دی. اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې، کله چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، تاسو خپل کار کوئ، که څوک یې مني او که نه مني. که ستا خپل ذمهواري سر ته نه رسې نو الله به درنه تپوس کوي. ګورې که تا خپل ذمهواري سر ته ورسول او خلک گمراه کېږي نو کم از کم ستا غاړه خو به ازادی که نه. لا یضرکم ضرر نه رسي تاسو ته من او څوک ضل چې گمراه شي. اذا اهتدیتم کله چې تاسو د دعوت کار کوئ، کله چې تاسو په هدایت باندې الى الله مرجعكم جميعا، خاص الله ته واپس تاسو د ټولو دا فینبئکم، نو خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون، په هغه عملونو چې تاسو کوئ. په دې آیت کې بیان حفاظت الاموال بالوصیه والقسم. مخکې آیتونو کې الله د نفس د حفاظت امر وکړ، اوس د مال له حفاظت امر او د هغې دپاره یو قانون ذکر کوي. د دې آیت شان نزول علماو داسې لیکلی دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو واقعه راغلی وه، او هغه واقعه داسې وه چې بودین نوم یو سړی او مسلمان او دوه کسان نورو چې دا دواړه عیسایانو د یو تمیم نومو چې وروسته په تمیم داري باندې مشهور دی او مسلمان شوی دی رضی الله عنه. او د سره یو کس بلو د عدی په نوم باندې، عدی ابن بدا.
دا دوانه چېونو دا نسواراو دا غیر ملکینو لکه د بار نه راتله مدینې ته به راتله کار روزګار به کوو تاجرانو شام او مدینه او یمن دې علاقو کې به ګرځېدل. د ابودیل نومې چې کوم مسلمان دی دی ورسره په تجارتي سفر کې ملګری شوی و. نو شام ته لاړ، هلته یې څه تحفې تحایف واغسته، ځان له څه تجارتي سامان واغسته. او د ابودیل نومې مسلمان چې و د ځان له یو د سپینو زرو یو جام یې واغسته چې په هغې باندې سپین زر چړاو شوي و. علماو لیکلي دي د هغه زمانې د کرنسۍ مطابق 1000 روپۍ د هغې قیمت و. نو هغه واغسته په دې نیت اغسته چې یاره زه کله د یمن د باچا سره ملاویږم نو دا به په تحفه کې پیش کړم. پخوا به خلکو داسې کول، اوس هم کوي، د غټاو ته خلک تحفې تحایف پیش کوي. نو بیا لا په شام کې و چې د ده حالت خراب شو، بیمار شو، اندازه ورته وشو چې یاره زه ژوندی نشم تللی مرمه دلته. نو داسې کار یې وکړو چې یو چټ یې ولیکه او په هغه چټ کې چې د سره کوم تجارتي سامانو په بوجۍ موجۍ کې، نو هغې پکې ولیکه چې په دې بوجۍ کې دا سامانونه پراته دي زما، د هر یو څیز نومونه یې پکې ولیکه، تعداد یې پکې ولیکه. خو او دغه خط او دغه چټ یې به د خپله بوجۍ کې کېښوده، کوم سامان یې چې اغوستی و. او بیا چې کله وفات کېدن د وفات نه مخکې د خپلو ملګرو ته وصیت وکړو چې زما دا سامان به زما کورنۍ ته حواله کوي. نو بس دی وفات شو، هلته یې ښخ کړو. نو دې ملګرو چې کله دا سامان وکتو نو خو ډېر قیمتي سامان پکې و. نو یو پکې دا قیمتي جام راووته، نو هغه جام دې دواړو پټ کړ د عیسایانو. او چې کله مدینې ته رال نو علماو لیکلي دي چې دغه چې و د عمرو بن العاص رضی الله عنه په رشته دارو کې و، د مسلمان د بودیل. نو د عمرو بن العاص چې کوم خاندان هغې ته حواله کړو، ویې سپاره هغه سامان. بیا چې هغې سامان وکتو نو هغه چټ پکې راووتو، نور سامان غوڼو، صرف یو جام پکې ورک و. نو اوس هغې راولګېد، دعوی پې وکړه. چې دعوی پې وکړه ویل چې یاره تاسو زموږ د دغه نه جام پټ کړی دی. نو په دې کې دوی مدعیان دي، دعوه پې دوی کړې ده. قانون دا دی چې البینة علی المدعي والیمین علی من انکر. نو دیو خو بینو دلیل مدعویه وکړه چې یاره تاسو زموږ نه جام پټ کړی دی، او هغې منکر شو، هغې ویل نه موږ جام نه دی پټ کړی. نو خبره پیغمبر علیه صلات وسلام نه لاړه. نبی علیه صلات وسلام دې ته ستاسو څه ګواهان شته؟ ویل ګواهان نشته چې دغه چټ دی نو کوم چې ده لیکلی دی. نو بس دیو منکرون، بس دیو له قسم ورکړه. د مازدیګر د مون نه پس دی کېنول او قسم یې وله ورکړو. نو دیو قسم په دې باندې وکړو چې دی دا کومه دعوه په موږ باندې کوي که نه، نو په دې کې دی دروغجن دي، موږ رښتیا ویو. په دې باندې قسم وکړو. بیا بس خبره رفه دفه شوه. لږې ورځې چې تېره شوې نو هغه جام چې و نو هغه په مدینه کې یو دوکاندار و، د هغه سره میلاو شو، د هغه سره برآمد شو. نو دیو دې تپوس وکړو ویل دا جام چېرته؟ ویل دا ما باندې هغه 2 کسانو را نقل کړی دی، عادي او تمیم را باندې خرڅ کړی دی. بس خبره بیا را پورته شوه، لانجه جوړه شوه. نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر رااله. نو په دې ځای کې دی عیسایانو چې و دې 2 کسانو دعوه وکړه، او دعوې داسې وکړه چې دا موږ د هغه نه اصل کې په پیسو باندې اخیستی و، دا جام ته موږ پیسو باندې اخیستی و. نو دلته اوس دی مدعي، دا 2 کسان چې دي دا فریق دا مدعیان چې مخکې خو هغې دعوه کړې وه که نه، اوس دیو دعوه وکړه چې دا موږ اخیستی دی، هغه نه په پیسو هم ترې اخیستی دی. او د بودیل له کوم خاندان چې و نو هغې منکر ویل چې نه تاسو ته نه دی اخیستی. نو بیا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته راله. نو نبی علیه صلات وسلام بیا چونکې دی منکرو، د بودیل د خاندان منکرو او هغې مدعیانو، نو مدعي خو به ګواهان پیش کړي، د هغې سره ګواهان نو چې ګواهان نه نو په دویم صورت کې به دغه قسم ورکولی کېږي منکر له. نو بودیل د خاندان منکرو، نو بس دی له نبی علیه صلات وسلام قسم ورکو. او بیا پته دې نه ولګېده چې دغه چې و د تمیم داری رضی الله بیا د مسلمان چې لږې ورځې پس نو ایسته اقرار وکړو، ویل چې او دا جام موږ پټ کړی او خرڅ کړی مو. نو 1000 روپۍ قیمت و، 1500 خو د خپل ادا کړې. او بیا د بودیل خاندان لاړې او دغه عادي پسې ورل، نو د هغه نه هم 1500 روپۍ په زور باندې واغستې.
نو اصل کې دی قانون د پیګ الله اشاره کوي چې تاسو وصیت کوئ. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان وروړی دی شهادت بینکم گواہی به بمن ستاسو کې اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې شي او حاضر شي او تن ستاسو د مرګ حين الوصیت په وخت د وصیت کولو کې اثنین گواہی د دو کسانو شهادت بینکم وصیت اثنین الوصیت اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې شي او حاضر شي او تن ستاسو د مرګ حين الوصیت په وخت د وصیت کولو کې اثنین گواہی د دو کسانو ذوا عدل منکم خوندان د انصاف ستاسو نه چې منصفینی او آخران من غیرکم یا نور دو کسان من غیرکم سوا ستاسو نه د غیر نه مراد کافران دي د ضرورت په وخت کې کافر ته وصیت کولای شي. ان انتم ضربتم فی الارض کہ چرې سفر کو تاسو فی الارض بزمکه کې فاصابتکم مصیبت الموت او ورسه تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما من بعد الصلاه بندوي په تاسو دې دوانو لرا من بعد الصلاه پس د مانځنه بعد صلاه العصر نبی علیہ السلام ولې د ماجیګر د منپس قسمونه ور کړیو او اصل کې دې تویل کېږي تغلیظ فی الايمان. علماء دا آیت دلیل دے اصل فی التغلیظ فی الایمان دا قسم کې مضبوطواله امراضی په مختلفو طریقو باندې لکه حدیث کې دا راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولهم عذاب الیم. درې کسان د چې الله بوسا د رحمت الله بو ته نظر خبرې نه کوي الله بوسا او د رحمت نظر نه کوي خبرې بو سره نه کوي او دردناک عذاب به دی د پاره. پدې کې یو هغه سړی دی رجل علی یمین بعد صلاه رجل حلف علی یمین بعد صلاه الفجر بعد صلاه العصر. یو بګي هغه انسان دی چې د مازیګر د مون پس په دروغ باندې قسم وکړ. د دومره خطرناک قسم دی چې د قیامت پر ورځ به الله د سره خبرې نه کوي د رحمت نظر به وته نه کوي او دردناک عذاب بول الله تعالی ور کوي. نو بده کې تغلیظ او سختی پیدا کیږي چې مازیګر د مون پس چاله قسم ورکي. او حدیث کې دام دی نبی علیہ السلام فرمایي لا يحلف احد عند منبر هذا على يمين آثمه ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار او وجبت له النار. ابو داود کې حدیث دی نبی علیہ السلام وایي چې څوک زما د منبر په خوا کې په دروغ باندې قسم وکړي کنه په دروغ قسم وکړو زما د منبر په خوا کې د الله پیغمبر د ځان له جهنم کې ځای تیار کو د در پر جهنم واجب شو. د پیغمبر له صلوات و سلام د منبر په خوا کې قسم کول د دې سره په دې قسم کې تغلیظ او سختی پیدا کیږي وزن نورم سیوا کیږي د قسم. او بیا علماء لیکلي دي چې تغلیظ فی الایمان چې دین د پسلور طریقو باندې راځي د قسم کې سختی یو د زمانه د وجنه لکه د ماجیګر د منپس پدې کې تغلیظ راځي او سختی پکې راځي د مکان د وجه نم پکې راځي لکه مثلا د نبی له صلوات و سلام په جمعات کې چاله قسم ورکول یا د نبی له صلوات و سلام د منبر په خوا کې چاله قسم ورکول بین الرکن والحجر راغله د رکن یمانی او د حجر اسود په دې منځ کې چاله قسم ورکول. نو دا د مکان د وجنه په قسم کې تغلیظ راتلی شي او دریم علماوی د حال د وجنه راتلی شي لکه قبله ته مخ کو قسم مکشابه نو دا هغه حالت دی چې قبله ته مخ کو قسم دی وکړو بده کې نورم سختی رااله او د الفاظ د وجنه سختی راځي لکه د الله په نوم باندې چاله قسم ورکینو بده کې سختی راځي سختی به پیدا کیږي. یعنی مختلف سيزونه دي چې دغه په وجه باندې په ایمانو کې او په قسمونو کې سختی راځي. نو تحبسونهما ایساروی بتا سي دي دوانو لرا بندوي بده دوانو لرا من بعد الصلاه پس د مننا مازیګر د من پس ويقسمان بالله نو قسمون بقیدا دوانه بالله په الله باندې ان رتبتم کچری شک وای تاسي لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب قسم بدا سي کوي چلا نشتري به ثمنا ناخلو منګه په دې قسم کول باندې ثمنا سعوز ولو كان ذا قربا اگر کوي دا مقسم له د چا د پاره چې قسم کی ذا قربا خاوند خپل ولې او رشتہ دار خاوند رشته
ولا نكتم شهادت الله او دا خبر هم کوي چې موږ نه پټو گواهی د الله تعالی ان اذا لمن الآثمين کشری موږ گواهی پټکو نو ان اذا یقینا موږ په دغه وخت کې لمن الآثمين خامخا د ګناه کوونکو نشو فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران نګور په دا مخکنی صورت کې مدعیان سوګو د بودیل چې کوم خاندان او غي متعدی دعوا کړي وا او منکر غي نو غي ته قسم ور کړی شو اوس په دې صورت کې هغه مدعیان دي داوی دا کړی چې دا جام موږ دغه نه پیسو باندې اغسته او منکر د بودیل خاندان دي نو فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران فإن عثر كشرتي عثران اطلع فإن عثر كشري معلوم شوا على دا خبر أنهما چې دا دوانه استحقا اثما مستحق ګرځیدلی د ګناه د دروغ په قسم استحق اسما مستحق ګرځیدلی د ګناه د دروغ په قسم باندې نو فآخران نو نور دو کسان یقومان او بدریږي مقامهما په زید د غدوانو باندې آخران خود چانه من الذين دا کسانو استحق چې داوه د حق شوی د باغی باندې استحق علیهم چې داوه د حق شوی د باغی باندې الاولیانی چې نږدې دي د دوانه مړی ته د مړی د رشتہ دار نو دو کسان راونی سي فیقسمان بالله نو دای په قسم کوي په الله باندې ځکه دا اوس منکرین دي کنه فیقسمان بالله قسمونه کوي د دوانه په الله باندې څنګه به وي چې شهادتنا احق من شهادتهما یقینا گواهی او قسم زمونږه حق ډیر لایق ده او حق ده من شهادتهما د گواهی د دوانو نه وما تدینا او زیتین کومنګه ان اذا لمن الظالمین کوم چری زیته او کو ان اذا یقینا منګه په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نشو ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ذلك دا طريقة دا كم چی ذکر شوا أدنى دا دیر نزدې دا أياتوا بالشهادة دا چرات لبو کی دی بالشهادة بگواهی على وجهها بصحیح طریقے او دا صحیح طریقے مطابق او يخافوا یا بویریږي ان ترد ايمان دا چې واپس بشي قسمونه دی او بعد ايمانهم پس د قسمونو دا غینا واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نو واسمعوا واوري د الله حکمونه قبول کوي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق د توبې نور کوي قوم فسق کون کتاب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل کله چې راجم وبکی الله تعالی الرسول رسولان او پیغمبران فیقولون وبفرمای ماذا اجبتم څه جواب درکړی شو او تاسو ته ماذا اجبتم علماء مطلب دا دی چې مل الذي اجابتكم به اممكم حين دعوتموهم الى الايمان مل الذي اجابتكم اممكم سو جواب د امتون استاسی حين دعوتموهم الى الايمان کله تاسو د ایمان دعوت ورکړو ماذا اجبتم نو دی قومونو تاسو له جواب درکړو چې کله تاسو د ایمان دعوت ورک او حافظ ابن کثیر وایي چې مطلب دا دی چې ماذا عملوا بعدكم وما احدثوا بعدكم تاسو نه پس دی وسه عمل کړو سې ایجادات بدین کې کړو نو قالوا وای بدا پیغمبران لا علم لنا نشته دې پوها او علم زمونږ د پاره لا علم لنا یعنی لا علم لنا بعد وفاتنا زاد المعاد معنا کوي نشته ده پوهه زمونږ د پاره بعد وفاتنا پس د وفات زمونږ نه لا علم لنا نشته ده علم یعنی الله تعالی علم سپاری د ادب د وجنا دغه څنګه چې خلک وایي چې الله هو رسول اعلم الله رسول خپيږي یعنی لا علم لنا الله زمونږ د پاره علم نشته ده او مقصد دا دی چې لا علم لنا باخلاص قومنا وبما احدثوا بعدنا الله موږ د خپل قوم د اخلاص پته نشته دی او دې پته مرته نشته دی زموږ نه پس دی وسکړي دي چې دنیا د حالاتو موږ نو خبر کنه او دې سوې وینا نو دا حاضر ناظر دی لا علم لنا نشته دی په زموږ د پاره ان انك انت علام الغيوب یقینا انت علام الغيوب خپویدون کې په غیب باندې په پټو باندې یعنی الله به رسولانو پیغمبرانو نه تپوس کوي او اصل کې تپوس د امتیانو نه دی
او خصوصا رست واقعه د عیسی علیه السلام امروړي یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا کله چې راځو به کې الله تعالی رسول پیغمبرانو لرا فیقولون تپوس بتیو کې او فرمای الله ماذا اجبتم څه جواب درکړی شو تاسو ته کله چې تاسو دعوت ورکړی خپل قومونو ته نو قالوا بوید لا علم لنا الله نشته د علم زمونږ د پاره انک انت علام الغیوب یقینا ته علام الغیوب خپوی په غیب باندې او خپوی دن کې په غیب اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ قال الله کله چې بو فرمای الله تعالی یا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیه السلام اذكر نعمتي یاد کړه نعمت زما اذكر نعمتي عليك یاد کا نعمت زما علیک بتا چکړه مې ده بتا باندې وعلى والدتك او په مور به بستا باندې اذ ایتک بروح القدس کله چې مضبوط کړه ما تعالی را بروح القدس په روح پاک سره چې جبرئیل علیه السلام ده او یا علماوی پاک روحانیت مراد ده بعض علماوی دین مراد انجیل ده ظاهر ده چې دین مراد جبرئیل علیه السلام ده تکلم الناس فی المهد وکهلا خبر دې کول د خلکو سره فی المهد بزانګو کې وکهلا او په پوخ عمر کې وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او کله چې مې خود تا کتاب یعنی قرآن والحکمت او حکمت یعنی سنت او التوراۃ والانجیل او تورات او انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ او کله چې تخلق من الطِّينِ جوړو تا من الطِّينِ د خټینا كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ په شان د شکل د مرغه باذن په حکم زما باندې فتنفخ فيها نو پوکې بده کو پاغي کې فتكون طيرا باذن نو جوړې دبا او کې دبا غا طيرن مرغا باذن په حکم زما وتبرئ لكمها او جوړول بتا لكمها مرزا جړاند والابرص او برګي بیماری والا باذن په حکم زما واذ تخرج الموتى باذن او کله چې را استل بد زمکنه تا الموت مړ لرا باذن په حکم زما باندې واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات او کله چې من کړه ما بني اسرائيل عنك استاد تکلیف نه اذ جئتهم بالبينات کله شراغله وی تدیو تا بالبينات بواضح دلائل سرا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين نویلی واکسانو چې کوپر کړه د دیو نه ان هذا نه د معجزه او نه د معجزه الا سحر مبين مگر جادو ښکارا وَإِذَا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون او کله چې زړونو کې واچول ما إلى الحواريين حواریین تا حواریین مراد خاص او مخلص ملګری د عیسی علیه السلام ان آمنوا بي وبرسولي دا چې ایمان وروړي تاسو په ما او برسولي او پر رسول زما باندې نو قالو فرمایلی دی آمنا ایمان راوړی دی مونږه وشهد باننا مسلمون او گواش بده باننا مسلمون چې قنن مونږه مسلمانان یو اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء اذ قال الحواريون او یاد کغه وخت کله چې ویلو حواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم یا خو بعض علماء وایي چې دا د جهالت د وجنه د ناپوهۍ د وجنه بدبی کړي ده او د ناپوهۍ په وجه د ناپوهۍ په بنیاد باندې دا خبره کړي ده او کله کله وې دا سکی لکه واقعا حدیث کې راځي چې سړی وصیت کړو چې کله زمړ شم کنه نو ما به وسوځوي او زما د ایره چې ده کنه چې کله تیز هوا راشي نو په دې هوا کې امید ایره باد کوي او څه ایره به سمندر ته ورځوي نو چې کله دې مړ شنو زامنو هغه څه چلو کو نو الله دې ته پوښتنه وکړي چې تا ولې د وصیت کړو خپل بچو ته نو وي وتوي چې الله وخپل بچو ته وی چې لئن قدرني الله کشر الله بما بني قادر شو نو لا يعذبني خامخ بما العذاب را کوي نو په دمنه د الله د ير دومره غالب شو وکنه چې د الله قدرت هم تیر شو د الله د ير الله نه دومره یری ده
نو الله دې تاسو کو اجازه ولي کړی دی الله ته استاد یې نه کړی استاد عذاب نه یې دما نو الله است معاف کو نو کله کله بنده باندې الله دا یره دومره غالب شي چې الله قدرت هم دې استیر شي نو کله کله سړی ناپوهي د ناپوهي په وجه باندې ست بيدبي وکینو حواریین خود عیسی علیہ السلام خاص ملګریو اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم او کله چې ویلو حواریین یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم هل یستطيع ربک ایوب کی ربستا هل یستطيع ربک ظاهر معنا ده چې هل یستطيع ربک ایو سو طاقت لري ربستا اينزل علينا مائده من السماء دا چرولیږي په منګ باندې مائده یو خوانچا او دسترخوان من السماء د اسمان نه او مدارک التنزيل معنا کوي چې هل يفعل ربک او دا قول امام حسن بصری م ده علامه روح المانی نقل کړی دی او بعض وجه دې مطلب دا چې هل يطيع ربک ان سالته الله بستاو منی کته د الله نه سوال وکي یا هل تستطيع ان تسال ربك واذا سده چې ته د څه کولای شي د الله نه زمونږ د پاره وغواړي نو مطلب حاصله معنا ده سدا چې هل يستطيع ربك ايوبك ربستا یعنی ستا بومني اينزل علينا دا چراوليږي په منګ باندې مائده یو دسترخوان من السماء د اسمان مائده هغه دسترخوان ته ویل کی چې خوراکونه به پراته تش دسترخوان نه قالت اتقوا الله ان كنتم مؤمنين او فرمایل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اتقوا الله د الله نو ویری کې چریه تاسو ایمان وروړون کې مؤمنان قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قالوا او فرمایلی دی نريد ان ناكل منها اراده لرو منګه ان ناكل منها چې خوراک سکا کو منګه دا غینا د برکت لپاره اکل التبرک والحاجه بعد ضرورت مطابق خوراک به تو د برکت لپاره به خوراک کو ان ناكل منها چې خوراک کو منګه دا غینا وتطمئن قلوبنا ومطمئن شزلون زمنګه ونعلم ان قد صدقتنا عليها او خپو یو منګه ان قد صدقتنا عليها چې تا رښتیا ویلو منګه تاونه کو عليها من الشاهدين او شو منګه باغي باندې په عليها یعنی په ناظر دلو دی باندې من الشاهدين د گواہی کوونکو نه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء نو فرمایلی عيسى عليه السلام اللهم ربنا اے الله ربنا زمونږ رب انزل علينا نازل کې بمونږ باندې مائده یو خوانچو دسترخوان من السماء د برنا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا چې شي زمونږ د بار عيد نختر لاولنا دا ولنو زمونږ د بار او اخرنا او درستنو زمونږ د بار ذکر هغه قوم اخترین دا زمونږ اختر شي وآیه منک او نخبیستانا یعنی زما د نبوت د صحت نه خبي او الله زما د نبوت د صحت او د صدق نه خبي او استاد قدرت نه خبي وآیه منک او نه خبيستا د قدرت او نه خبيستا د طرف نظم په صدق او زما د نبوت په صحیح والی باندې ورزقنا او رزق راکې مونږه تاوان د خیر الرازقین او تغور د رزق ورکونکو نه نو حدیث کې دا راغلی دی چې الله رب العالمین مائده په دیو باندې نازله کړه د عیسی علیه السلام دعا الله قبول کړه د دسترخوان براته ډوډۍ او غوښه او ارسو په تیارو چې سب دیو غوښتله او دیو ته الله تعالی امر وکړ چې تاسو به خیانت نه کوئ او نه به د سبا د پاره د دې نه شي ذخیره کوئ نو خیانت یو کو ذخیره پکې وکړه نو الله رب العالمین د شهدوغان جوړ کړه خنجرانه ته جوړ کړه شګلونه ول مسخه کړیستا نو ورزقنا او رزق را کې منګه تاوان د خیر الرازقین الله تغور د رزق ورکونکو نه الله د رزق دی کنه چې هر څه رزق ورکي د سترګې چې دي دم خوراک ته محتاج دي چې طاقت ته محتاج دي سترګلم الله د رزق بندوبست کړی دی دا وګونه چې دي کنه دا ځان خپل خوراک ته محتاج دي غیر الله د خپل خوراک بندوبست کړی دی دا دماغ دا ځان خپل خوراک ته محتاج دي او د انسان د رګونه د جبا د انسان روح زړه خو بس کنو والناس عنه غافلون ولا خبره د خلق تی غافله دي کې څوک سوچ او فکر نه کوي قال الله اني منزلها عليكم فرمایلی والله تعالی
انی منزلها علیکم یقینا زرا لګون کایما ها د مایده لرا علیکم پتا سے باندې فمن یکفر بعد منکم نو چا چې کفر وکړو بعد منکم بعد یعنی پس دلی بعد المشاهده پس دلی دلو دی خوانچینا منکم استاسنان فانی اعذبه بشک زب عذاب ورکما غت عذاب من داس عذاب لا اعذبه احدا من العالمین چې نبی می ورکړی چاته من العالمین د خلقونه داس عذاب براولم نو داس عذاب الله د خنزیران شادوغان جوړ کړه چې داس عذاب الله تعالی نو ورکړي و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله اغه زړه مسله و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم او یاد کا وخت کله چې فرمایل الله تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله انت قلت للناس اتخذوني ایتا ویلو خلق تا اتخذوني چې ونی سیما و امي او مور زما الهین دو مددګاران من دون الله د الله نما سوا نو قال دی بوی سبحانك پاکی دا الله تعالی را ما یکون لی ندی مناسب و ندی جائز زما د پارا نقول دا چوای ما اغس لیس لی بحق چې نه زما د پارا مناسب و لایق ان كنت قلته کچریم ز قلته چې ویلی می دا خبره می کړي نو فقد علمته پس یقینا ته باغی باندې پويږي الله تعالی ته خو به علمي ځکه هر سستا علم کړي کدا خبره ما کړي نو الله تعالی ته علم دی تعلم ما فی نفسی پوئی کہ اللہ تعالی ما پاس باندې فی نفسی چې زما پزړه کړي ولا اعلم ما فی نفسک او نه پویګم زما پاس باندې فی نفسک چې ستا په ذات کړي انک انت علام الغیوب بشک یقینا انک یقینا انت علام الغیوب خپویدن کې په غیب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما قلت لهم الا ما امرتنی به انك انت علام الغیوب یقینا انت الله تعالی علام الغیوب پویدن کې په تمام پټو باندې ما قلت لهم الا ما امرتنی به من دی ویل دیوتا الا ما مگر اغس امرتنی به چې تای ما ته امر کړو به پاغي باندې ان عبد الله چې بندگی وکړه د الله تعالی ربي چې رب زما دی او رب ستاسو دی وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم اوم زبدیو باندې شهیدن گوا ما دمت فيهم ترسو پر چې اوم زبدیو کې خو فلما توفيتني پس هر کله چې تا واغستم ز وفات دکړم یعنی فلما توفيتني کله چې تا ز واغستم نو كنت انت الرقيب عليهم نو ویت الرقیب نگران كنت ویت انت الرقیب عليهم ته نگران په دیو باندې وانت علی کل شیء شهید او ته په هر شی باندې الله تعالی گواهی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ایها الناس خلقو انکم محشورون الی الله تعالی حفاتا عراتا غرلا تاسو الله ته جمع کولای کیږي الله ته برا جمع کیږي حفاتا عراتا غرلا خفیب لخفی بربن ناسنتا او کما خلقناکم اول مره الله فرمای لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره اقصر علی څنګه چې پیدا کړی وای چې پیدا شوی جامې د نوی سر دې سرتورو پیزار د نو ناسنت وی اقشان را لمالا نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اول به ابراهیم علیہ السلام ته کپڑے واچولې شي او زما د امت نه بس سړی راوستل شي نو وی فاقول زبد سوی ما کما قال العبد الصالح لکه څنګه چې د الله غنیک بنده ویلی دي چې كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم زبم داسې خبره کوم رقیب دا د مراقبې نه دی د مکه نه سړی مدینه ته جی په لار کې ځکه بورډ راځي وي احذر فان الطريق مراقب بالرادار خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے مراقبہ دیتے ویلے کی كنت انت الرقیب علیہم فلما توفیتنی نکل جتا زواغ استمع اللہ نو كنت انت الرقیب علیہم
نویت الرقیب نگران علیہم پدیو باندے اللہ ستا پا نگرانی کیوں نتا تا بدا عرص پتائی وانت علا کل شیئن شہید و تپہر یوسیز باندے گوائی ان تعذبهم فإنهم عبادک ان تعذبهم اللہ کا عذاب ورکے دیوتا نو بتابانی سو کہ اعتراض نشی کولے فإنهم عبادک پس یقیناً دیستا بندگان دی و تقدیر علماء رئیس تے دے وقد عبدو غیر کاستان علاوہ دا بلچا بندگی کردے دا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ کتو تبخنکے انو لا يلحقك عجز وانتا قادر على ذلك اللہ تعاجزنی ہر سکولش ان تغفر لهم اللہ کبخنکے دیوتا نستا اختیار دے تبدی بنی قادری فإنك انت العزیز الحکیم بس یقیناً تو انت العزیز امتزر ورزاتی والحکیم خوند حکمتنی قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نبی علیہ السلام طول شپد آیت تلاوت کو ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وجړلې وسرا طول شپد آیت تلاوت کو منځبني ولاړو عائشہ رضی الله عنها ته تاسو وکول الله پیغمبر ولې جاړي نبی علیہ السلام علم د خپل امت د پاره د الله نه د شفاعت سوال وکړو فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا ما دا الله نه سوال وکړو چې الله مال د خپل امت د سفارش او د شفاعت اجازه راک نو الله مال اجازه راک او نبی علیہ السلام فرمایي زما د شفاعت به الله هر هغه چاته نصیب کوي چې د دنیا نه بده حالت کې تړي د الله سره شرک نه کړي چې مشرک نه دی عقیده د توحید دا نو زما شفاعت به الله د تور رسیدي الله دې موږ تاسو ټول تر نصیب کی او دا ډېر خوشاله حدیث ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دغه نه پس د آیت تلاوت کو او به فرمایل چې لا سی پورته کړ چې اللهم امتی امتی اللهم امتی امتی الله زه خپل امت سوال کوم خپل امت سوال کوم الله جبريل عليه الصلاه والسلام راولېګو او ته فرمایل چې ان سنرضيك في امتك زبتا د امت په باره کې نه خپه کوم زبتا د خپل امت په باره کې نه خپه کوم اې الله پیغمبر په دې امت دومره مهربان او دومره فکر وسره د خپل امت د قیامت په ورځ حدیث کې راځي نبی عليه السلام هر انسان به د ځان فکر کوي چې نفسي نفسي او زه به د قیامت په ورځ د خپل امت فکر را سره چې امتي امتي الله زه د خپل امت سوال کوم الله زما د امت بچکا زما د امت بچکا دومره رحیم پیغمبر دی وبالمؤمنین رؤوف رحیم د مسلمانانو د خپل امت سره ډېر زیات مینه ده دی امت د پاره ډېری جړاګانی الله ته کړی دي خود امت رویه وسره صدا سنت د خپل لاندې کوي طریقې د خپل لاندې کوي د الله د پیغمبر طریقې پرې دی او د يهودو په نقش قدم روان دي د الله د پیغمبر طریقې پرې دی او د نصاراو په نقش قدم روان دي او د الله د پیغمبر طریقې پرې دی او په هندوانو پر رسمونو رواجونو بدعاتو په روان دي ډېر د خفګان خبره ده الله دې موږ د خپل نبی په نقش قدم باندې روان کړي نو قال الله هذا او بفرمای الله تعالی هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم هذا د سورز دا ينفع الصادقين چې پیدا باور کوي الصادقين رښتیا وینکو تا صادقین نو مراد موحدین دی عبد الله ابن عباس وایي چې عقیده د توحید ده صدقهم رښتیا ویل داغي یعنی څوک صادق په العقیده والقول دی او په العمل عقیده کې صادق دی او په وینا کې صادق دی او په عمل کې صادق او رښتینی دی لهم جنات تجري من تحتها الانهار خاص دیو د پاره باغونه تجري چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې د باغات او محلات او داغین نهرونه ولي خالدین فیها ہمیشہ بوسی کی دی پادی جنت کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ راضی بی اللہ تعالی دیونا ورضو عنہ دی برازی دا اللہ نا ذالک الفوض العظیم دغد کامیابی لیا للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پر بچائی دا اسمانون و دزمکی دا وما فیہن وغچ بدغو دوانو کی دی وما فيهن اغچ بدی کی دی وهو على كل شيء قدير د الله تعالی په هر یو شی باندې قادر او قدرت والا دی. محمد ابراهیم محمدی